د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردان دې کړم ای لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم ای لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردان دې کړم ای لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم ای لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا اول څښتن د عالم څښتن مې ښکلی کړم پیدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک الله نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو په تیرې خپرونه کې تاسو واوریدل هغه مسلمان چې ګناهګار وي باید هغه خپل رب طرف ته رجوع وکړي او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړي. که خدای مکړه په یوې کورنۍ کې یو ګناهګار ژوند کوي او خپلو ګناهونو ته ادامه ورکوي، په یوې ټولنه کې یو ګناهګار ژوند کوي او خپلو ګناهونو ته ادامه ورکوي، الله ته رجوع نه کوي، نو د هغه د ګناهونو بدې اغیزې به په هغې کورنۍ حتی په ټولنه باندې پریوځي. په کمې کورنۍ کې چې یو ګناهګار وي، ګناهونه کوي، الله ته رجوع نه کوي، توبه نه وباسي، د هغه د ګناهونو بدې اغیزې به په ټولې کورنۍ باندې پریوځي، حتی په ټولنه باندې به پریوځي. د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې په بني اسرائیلو باندې سخته وچکالي راغله. ډیر وخت په هغو باندې باران ونه ورید، نو خلکو د وچکالي او د باران د نه ورېدلو شکایت حضرت موسی علیه السلام ته وکړه او حضرت موسی علیه السلام ته یې وویلې چې زموږ سره یو ځای الله ته لاسونه پورته کړه تر څو چې الله رب العزت زموږ نه دا وچکالي لرې کړي او په موږ باندې باران وورېږي. نو حضرت موسی علیه السلام همداسې وکړه، لاسونه یې پورته کړل، د خپل رب نه د باران د ورېدنو غوښتنه وکړه، مګر د حضرت موسی علیه السلام دعا قبوله نه شوه. حضرت موسی علیه السلام حیران شو، وی فرمیل ای زما پروردګاره، تا تل زما دعا قبلوله، اوس زما دعا ولې نه قبلیږي؟ ولې زموږ نه دا وچکالي نه لرې کیږي؟ ولې په موږ باندې باران نه وریږي؟ الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل ستاسو په منځ کې داسې یو کس شته چې له 40 کلونو راهیسې زما نافرماني کوي، ګناه کوي، تر څو چې هغه ستاسو په منځ کې دی پر تاسو به باران نه وریږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وویلې ستاسو په منځ کې داسې ګناهګار شتون لري چې د الله امر منونکی نه دی او الله رب العزت تر هغو پورې پر موږ باران نه وروي څو چې هغه زموږ له منځ نه وتلی نه وي. هغه سړي چې خپل ځان یې ډېر ښه پیژنده انتظار وویست څو بل څوک ووځي، یعنی بل څوک به یې زه به نه یم، هغه د دې مجمع نه ووځي، هغه به ګناهګار وي. هیڅ یې ونه ویل، مګر څوک ونه وتل. هغه سړي له خپل ځان سره وویلې ای زما پروردګاره، که زه د دې خلکو له منځه اوزم رسوا کیږم او که د خلکو په منځ کې پاتې کیږم وچکالي به هغوی هلاک کړي، په دوی باندې باران نه وریږي. ای الله ما مه رسوا کوه او زما توبه قبوله کړه.
او ویلې همدا اوس له خپلو ټولو ګناهونو څخه توبه وباسم او ستا لورې ته درګرځم. کله چې دلته دې انسان توبه وویستله، په خپلو ګناهونو باندې د پښیمانتیا اظهار وکړه، ناڅاپه د باران ورېدل پیل شول. حضرت موسی علیه السلام په حیرانی سره وویلې ای زما ربه، په داسې حال کې باران وورید چې هیڅوک د خلکو له منځ څخه بهر ونه ووت. الله رب العزت د هغه سړي له توبې څخه حضرت موسی علیه السلام خبر کړ او وی فرمایل د باران د ورېدو سبب د هغه ګنهګار سړي توبه وه. موسی علیه السلام وفرمایل ای زما پروردګاره، هغه ما ته راوښیه. الله رب العزت وفرمایل ما هغه د هغو ټولو ګناهونو د ترسره کولو په وخت کې رسوا نه که، له توبې څخه وروسته به اوس څرنګه هغه رسوا کړم او تا ته یې در وښیم. ګورئ درنو اوریدونکو، نږدې و چې د یو کس ګناه یو ملت له منځه یوسي. الله رب العزت زموږ له توبې څخه خوشحاله کیږي او هغه د ګنهګار فریاد خوښ لري چې د بخښنې غوښتنه کوي. نو تاسو ته وایم درنو ورونو او زما خویندو، که تر اوسه پورې تاسې ګنهګار یاست، راځئ اوس الله ته رجوع وکړئ، تر څو هغه مصیبتونه او هغه کړاوونه چې ستاسو په کورنۍ کې دي، الله رب العزت هغه ستاسو د کورنۍ نه لرې کړي، یا هغه کړاوونه او هغه بدبختۍ چې په ټولنه کې موږ هغو سره لاس او ګریوان یاستو، الله د هغو نه موږ خلاص کړي. مرګ په کمین کې دی، انتظار دی. خدای مکړه په داسې وخت کې موږ ته مرګ رانشي چې توبه مو نه وي ویستلي، بیا به الله رب العزت ته موږ او تاسو څه جواب وایو. راځئ همدا اوس نه توبه وباسئ، خپل اخلاق، خپله جامه، خپله وینا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا او د ارشاداتو موافق عیار کړئ، تر څو زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. همدارنګه یو دښتمیشتی عرب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ای د الله رسوله ګناه مې کړې ده، آیا الله رب العزت زما توبه قبلوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو الله رب العزت ستا توبه قبلوي. هغه عرب بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل که بیا هغه ګناه ترسره کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل الله رب العزت به هغه ګناه تا ته لیکي. بیا هغه عرب ویلې ای د الله رسوله که بیا توبه وکړم نو څه کیږي؟ محمد رسول الله وفرمیل الله رب العزت به ستا پخواني ګناهونه چې کړي دي ول توبه وباسي، الله به د منځ نه درته یوسي، معاف به کړي. دا خبره هغه 3 ځلې تکرار کړه او په 3 واړه ځل کې محمد رسول الله ورته ویلې چې ته ګناه کوې الله به درته لیکي، خو که توبه وباسي الله رب العزت به ستا ګناه له منځه وړي. محمد رسول الله په پای کې ورته وایي تر هغه وخته پورې چې د الله بنده د بخښنې له غوښتنو څخه ستړی نشي، الله رب العزت د خپلې له بخښنې او مغفرت څخه د هغه بنده په تړاو نه ستړی کیږي. نو که ته 10 ځلې ګناه وکړې، 10 ځلې الله ته رجوع وکړې، په اخلاص او په صداقت سره توبه وباسې، الله رب العزت به ستا ګناه معاف کوي. مایوسه کیږه مه، هر مسلمان نه خطا کیږي، هر مسلمان نه ګناه کیږي، خو بهتره مسلمان او غوره مسلمان هغه دی چې د ګناه نه وروسته خپل رب ته رجوع وکړي، توبه وباسي، تر څو چې رب د هغه ګناه ورته معاف کړي. خو زه دا وایم چې کله توبه وباسئ د توبې 3 واړه شرایط مراعت کړئ. له ګناه څخه پښیمانه شئ. دویم، په هغه وخت کې هغه ګناه پرېږدئ. دریم، د تل لپاره داسې ټینګ عزم او تصمیم ولرئ چې زه به بیا ګناه نه ترسره کوم. کله چې حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام له جنت څخه وویستل شو، الله رب العزت هغه ته وفرمیل ای آدمه، مخکې ته د پادشاه په څیر وې چې د بل پادشاه مخې ته ورتللې، مګر اوس د پادشاه په دربار کې د بنده په څیر یې او زه دغه حالت خوښوم.
کومه ګناه چې د ذلت سبب وګرځي زما په وړاندې له هغه عبادت څخه ډیره د خوښي وړ ده چې په غرور سره هغه عبادت ترسره شي. ای آدمه، زه د ګناهګارانو فریاد د فرمانوونکو له ریا او غرور څخه ډیر خوښ لرم. هغه سړی چې په ریا او په غرور سره عبادت ترسره کوي یا په ریا او په غرور سره د الله عبادت کوي، هغه الله څخه ارزش نه لري، بلکې الله څخه د ګناهګار فریاد ارزش لري. الله د هغه توبه قبلوي. نو راځئ چې په ګډه سره همدا اوس خپل رب ته رجوع وکړو، د خپل د عاجزي لاسونه د خپل رب دربار ته پورته کړو او خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو تر څو چې الله رب العزت موږ او تاسې معاف کړي. تاسو د الله رب العزت مهرباني ته وګورئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، د ترمذي حدیث دی، هر بنده چې اودس وکړي او 2 رکعته لمونځ له سمې رکوع او سجدې سره ترسره کړي او بیا له الله رب العزت څخه د بخښنې غوښتنه وکړي، بې له شک څخه د الهي بخښنې او مهرباني وړ ګرځي. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قدسي حدیث هم واورئ. الله فرمایي، ای د آدم بچیه، هر کله چې ما وغواړې او زما د مهرباني او بخښنې په تمه اوسې، تا د خپلې بخښنې او مغفرت وړ ګرځوم. او زما لپاره دا مهمه نه ده چې تا کوم کار ترسره کړی. ای د آدم زویه، که ستا د ګناهونو بار د آسمان وریځو ته هم ورسیږي او وروسته له هغې څخه زما له درباره د بخښنې غوښتنه وکړې، تا د خپلې عفوې او بخښنې وړ ګرځوم. څومره ګناهونه دې چې کړي وي، خو په اخلاص او په پوره یقین سره د خپل رب ته رجوع وکړئ، الله رب العزت ستا ګناهونه درته معاف کوي. او که خدای مکړه ژوند دې داسې په غفلت او په تنبلي کې تیر شه چې ګناه هم ترسره کوې او خپل رب ته رجوع هم نه کوې، نو خپل رب ته به بیا ته څه ځواب وایې؟ په بل قدسي حدیث کې راغلی دي چې له یو بنده څخه ګناه وشوه او بیا یې ویلې، ای زما پروردګاره، ګناه مې وکړه، ما ته بخښنه وکړه. الله وفرمایل، زما بنده پوهیږي چې د هغه پروردګار ټول ګناهونه بخي، نو ما هغه د بخښنې وړ وګرځوه. داسې یقین د خپل په زړه کې پیدا کړئ، داسې اطمینان په خپلو زړونو کې پیدا کړئ چې غیر د الله رب العزت نه بل څوک مالک د بخښنې نشته، غیر د الله رب العزت نه بل څوک قادر د بخښنې نه دی. نو الله موږ ګناهګار یاستو، موږ ګناه کړې ده، تا ته رجوع کوو، ته زموږ ګناهونه راته معاف کړه. که په داسې یقین او په داسې اطمینان سره خپل رب ته رجوع وکړئ، الله رب العزت به تاسو وبخي او ستاسو کورنۍ د ستاسو ټولنه به الله رب العزت د مصیبتونو، د کړاوونو او د دردونو نه الله خلاصه کړي. نو درنو اوریدونکو، بیړه وکړئ او د الله رب العزت دربار ته له ټولو ګناهونو څخه توبه او استغفار وکړئ او د الله رب العزت لورې ته بیرته ور وګرځئ. په ژړا او پښیماني سره د الله لورې ته مخ کړئ او پر ګناه باندې له دوام څخه لرې اوسئ چې دا په خپله ستره ګناه ده. یو سړی چې په ګناه باندې دوام کوي، ګناه ته پرله پسې ادامه ورکوي، دا خپله ستره ګناه ده. چې ګناه دې وکړه، الله ته رجوع وکړه تر څو ستا رب ستا ګناهونه درته معاف کړي. د مسلم حدیث دی، کله چې الله رب العزت د کعب بن مالک د توبې منلو په خاطر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله کړه، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب بن مالک ته وفرمایل، پر تا دې د هغې ورځې زیری وي چې د پیدایښت له وخته تر اوسه پورې دا ورځ په تا نه ده تیره شوې. تاسو ګورئ په کمه ورځ باندې چې د کعب بن مالک توبه الله قبلوي، محمد رسول الله ورته فرمایي، په تا دې د هغې ورځې زیری وي چې د پیدایښت د ورځې نه تر اوسه پورې هغه ورځ په تا باندې نه ده تیره شوې. یعنې ستا د توبې د قبلېدلو ورځ په ټولو ورځو کې بهترینه ورځ ده. نو زموږ د ژوند ډیره غوره ورځ هغه ورځ ده چې په ریښتینې نیت او ټینګ هوډ سره توبه وکړو او الله رب العزت هغه د قبلېدو وړ وګرځوي. باید ووایم چې توبه له ډیرو سترو او ډیرو مهمو نعمتونو څخه ده چې الله رب العزت پر موږ باندې لورولې ده. څو وکړی شو
له هغې څخه په ګټې اخیستنې سره د الله جنت ته د ننوتلو وړتیا له غوره شوو نیکانو سره یو ځای پیدا کړو. الله رب العزت دې موږ ته د توبې توفیق راکړي تر څو زموږ په توبې باندې زموږ رب موږ ته بخښنه وکړي او الله رب العزت موږ او تاسو د جنت وړ وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ګناه پیټ دې را بند کړه سرګردان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را بند کړه سرګردان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم څښتن مې ښکلی کړم پیدا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د وخت په ارزښت باندې پوه شئ. الله ته رجوع وکړئ او توبه وباسئ. کله تاسو څخه پوښتنه وشي چې په ژوند کې ستاسو ارزښتناکه شتمنۍ څه ده، تاسو څه ځواب ورکوئ؟ مال، بچیان، ښکلا، علم یا روغتیا؟ هو درنو اوریدونکو ټول شیان ارزښتناکه دي مګر تر ټولو ارزښتناکه شتمنۍ نه ګڼل کیږي. دغه ټول زموږ په ژوند کې د وخت په کچه ارزښتمن نه دي. تر ټولو ارزښتناکه شی چې موږ یې لرو د اسلام د نعمت څخه وروسته وخت دی چې په دې وخت کې موږ الله ته رجوع وکړو، توبه وباسو تر څو زموږ رب زموږ ګناهونه راته معاف کړي. آیا دغه حقیقت مو درک کړی دی؟ زیاتره مهال په دې اړه خبرې پر موږ هیڅ اغیز نه لري ځکه چې موږ وخت ته ارزښت ورکړی نه دی مګر کله موږ سره ګام په ګام ملګري شئ تاسو به دا درک کړئ چې وخت ډیر مهمه دی چې په هر وخت کې موږ الله رب العزت ته رجوع وکړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړو. الله رب العزت د ستا د عمر پوښتنه ستانه په آخرت کې کوي. الله رب العزت ستانه د ستا د ځواني په اړه باندې پوښتنه کوي. الله رب العزت ستانه ستا د شتمنۍ په اړه باندې پوښتنه کوي چې د کم ځای دې کړه او په څه کې دې مصرف کړه. الله رب العزت په آخرت کې ستانه ستا د علم په اړه پوښتنه کوي چې تا په خپل علم باندې څومره عمل کړی. آیا تاسو دغې مسئلې ته فکر کړی چې د قیامت په ورځ کې د بنی آدم د ګناهونو د دلایلو وړاندې کول او بیانول له وخت او زمان سره تړاو لري؟ که د دغه مطلب د ثبوت لپاره دلیل غواړئ په قرآن کریم کې د الله رب العزت تلپاتې وینا ته چې کافرانو ته یې کړې ده غوږ ونیسئ. کله چې کفار الله ته وایي ای الله موږ غلطي کړې ده، ای الله زموږ هیر شول، الله رب العزت ورته فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آیا موږ تاسو ته دومره عمر نه و درکړی؟ که چا هغه کې عبرت اخیستل غوښتی وی نو عبرت یې اخیستلی شو او تاسې ته تنبیه کوونکي یعنی رسولان هم درغلي ول، نو اوس خوند وڅکئ دلته د ظالمانو کم مرستندوی نشته. غوږ ونیسئ درنو اوریدونکو، الله رب العزت هغوی ظالمان بللی دي ځکه چې هغوی د خپل وخت له لاسه ورکولو او د خپل عمر له بې ارزښته کولو سره یې پر ظالم ظلم کړی دی. وخت مهم وګڼئ. کوم عمر چې درکړی تاسو ته الله رب العزت هغه د الله رب العزت په طاعت او د خپل رب په عبادت کې تیر کړئ تر څو چې الله رب العزت څخه په آخرت کې په اوچته غاړه باندې ودرېږئ. تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ارزښتمن حدیث وړاندې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ کې بنی آدم تر هغې د الله مخې ته نشي وړاندې کیدی څو د 15 شیانو په اړه ترې وپوښتل شي. اول د هغه د عمر په اړه چې هغه یې په کم کار کې تیر کړی دی. دویم د هغه د ځواني په اړه چې هغه یې څنګه تیره کړې ده. دریم او څلورم د هغه د شتمنۍ په اړه چې هغه یې څرنګه ترلاسه کړه او په کومه لاره کې مصرف کړې ده.
پنځم د هغه د علم او د زده کړې په اړه چې پر هغې څومره عمل کړی دی. وګورئ درنو اوریدونکو چې څرنګه الله رب العزت د ځواني دوره په جلا ډول یاده کړې ده. برعکس د دې چې ځواني د انسان د عمر یوه برخه ده او د هغه په اړه مخکې هم پوښتنه شوې ده، په واقعیت کې د ځواني دوره جلا حساب لري. که غواړو چې مطلب په روښانه ډول وړاندې کړو باید دغه ډول تصور وکړو چې له موږ څخه پوښتنه کوي په فلانۍ ورځ کې د خپل وخت څرنګه تیر کړی؟ ای ښاغلیه ولې د سهار تر 4 بجو پورې تلویزیوني چینلونه بې ځایه کتل؟ ولې د سهار مانځه ته نه پورته کېدلې لمونځ دې بیا نه کوه؟ ولې ای خورې تا ناوخته پورې موسیقي اوریدله په فاسدو شیانو باندې اخته وي؟ ولې دې مونځ نه کوه؟ ولې د الله طاعت و عبادت نه کوه؟ ای مسلمانې خورې تا ته چې الله رب العزت ځواني درکړې وه، تا ته د حجاب او د اسلامي جامې امر کړی و، نو تا ولې حجاب نه اغوسته؟ ولې د اسلامي جامه نه په تن کوله؟ دا د ځواني پوښتنه به کیږي. آیا په واقعیت کې د الله رب العزت د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستی امت باید دغه ډول وي؟ آیا هغه وخت چې الله پرې قسم خوړلی او د قیامت په ورځ کې د هغه د شیبو په اړه پوښتنې او پلټنې کیږي باید دغه ډول تلف شي؟ په غفلت کې تیری شي؟ په بې پروایي کې تیری شي؟ نه، په غفلت او په بې پروایي کې مه تیروئ. د الله رب العزت په طاعت او په عبادت کې تیری کړئ. خپله ځواني کې ځان د الله رب العزت د دین خادم، د محمد رسول الله د دین خادم وګرځوئ. دانه چې په ځواني کې فساد، منکرات او فجایو ته مخه کړئ. ټوله ځواني په فجایو کې تیره کړئ چې کله د ځواني اوان د ستاسو تیر شي ګناه نشئ ترسره کولی، بیا هم جومات نیولی او منځونه کوئ. داسې نه، تاسو په حساب کې دقت ته فکر وکړئ. د عمر د هرې دقیقې په اړه دقیقه نه بلکې د هرې سا او د ثانیې په اړه پوښتنه کیږي، ځکه چې عمر له کلونو څخه جوړ شوی دی او کال له 360 ورځو څخه هره ورځ په 24 ساعتونو ویشل شوې ده. ساعتونه هم په دقیقو او دقیقې په ثانیو ویشل شوي دي. فکر وکړئ، هره ساعت چې د سینې قفس ته داخلیږي باید د قیامت په ورځ تخلیه شي او د هغې په اړه باید ځواب ورکړی شي. نو کله چې په دې اړه پوښتنې پیل کړي چې د هرې سا پوښتنه به الله رب العزت درنه کوي، نو زموږ څومره ساګانې به بې ځایه تېرې شوي وي. دویمه سا همداسې، درېیمه سا همداسې او څلورمه سا همداسې. الله ته به څه جواب وایو؟ مګر د هغو کسانو حال ښه دی چې د عمر د شیبو د محاسبې په وخت کې 1.5 ساعت یعنی 1000 ساګانې د جماعت په لمانځه کې په زرګونو ساګانې د الله په ذکر او دین او د مسلمانانو په خدمت کې تیرې کړي دي. او هغه مهال به څومره خوشحالي وي؟ آیا پوهیږئ چې عمر څومره ارزښتناکه نعمت دی؟ اوس تاسو وټاکئ چې د خپل عمر شیبې به څرنګه تیرې کړئ. غواړئ خپله ستره پانګه په کمه لار کې لګوئ، مګر پام کې ولرئ چې د پښیماني تریخوالی له برحل تریخوالي څخه ډیر بېخونده دی. نو هڅه وکړئ چې د هغو کسانو په څیر نه اوسئ چې خپل ارزښتناکه توکي په بې ارزښتو توکو بدلوي. زه هڅه کوم چې په دنیایي ژوند کې ستاسو لپاره وخت او د هغه ارزښت په ډاګه کړم. حال دا چې غربیان په دغه ارزښت ښه پوه شوي دي. په واقعیت کې هغوی له خپلو شیبو څخه پوره ګټه اخلي او په همدې دلیل توانېدلي دي چې له موږ څخه مخکې شي. البته په دنیایي لحاظ موږ تل خپل وخت بې ځایه تیروو او د شیبو لپاره ارزښت ته قایل نه یو. په داسې حال کې چې همدا شیبې دي چې زموږ عمر جوړوي. راځئ په خپل عمر کې الله ته رجوع وکړئ، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ تر څو ستاسو رب ستاسو ګناهونه درته معاف کړي. او که خدای مکړه ژوند مو داسې په غفلت کې، ژوند مو داسې په بې پروایي کې تېرېده، بیا به الله رب العزت څخه سخت مسئول یو. د مسلماني او د اسلام تقاضا دا ده چې د وخت په ارزښت باندې پوه شو او په هر وخت کې الله ته رجوع وکړو، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سرګردان دې کړم ای لالا هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم
د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړ پیدا او ارزښتمند د عالم څښتن مې ښکلی کړ پیدا او ارزښتمند د عالم خپل عمله چې بدرنګه ورځان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون څومره چې ډېر شوي همغومره پریشان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم یا مې په خپل ځان تیر سپی او یا تا دوکه کړه یا مې په خپل ځان تیر سپی او یا تا دوکه کړه هر څه چې و خو په والله چې پښیمان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان دې کړم هر څه چې و خو په والله چې پښیمان دې کړم اے لالا دې دنیا ستړی ستومان